مال یو نیکمل او دیندار اولاد راکړي ستا په در کې هېڅ هم کمي نشته خدای پاکه ته راباندې خپل فضل او رحم وکړي ستا نه علاوه مې یو در نشته ربه بچي تا بار وخت وی ما له په موټر کې چکر راکړه خو زمونږ غریبي ده بچي نو خیر دی د خپل غریب پلار ته دی ګوره او نن د بوزم په چینچه کې د چکر در کوم دا زمونږ د غریبو خلکو لپاره اکسلای ده ښه بچي را روان دی نو ما ځان له جامې نه اخېسته تا لالم ښه هغه ته به بار وړو سره ګرځې چې تا ښکلې جامې چولې ښکلې پیزار که نه هغه وړو ته به نه خفه کېږي ښه راځه وایي چې زما غونته سړی ورپسې جاړي حمزه وایه دی به ښکلې وي که نه و د خدای تعالی مسلمانه ته به وایې تاسې له سلو کالو پوډري یا چرسي ظالم هغه پلار ته چې وګورې او تا ته وګورې نو ډېر افسوس راله راځي دا ته په کومو لارو کې لګې دا ته څه کې لګې مېلمنو په خیر راغلئ ایوب آقا لالا بچي خیر و پلاره دا ته څه کېده چې خو ما دې مېلمنو له راوړې ده ستا نه خو مونږ په کور کې تنګ راغلي یو هلته کور کې دې راله کور والا په مخ اخېستې ده کله ورته ویې دې غوا ته ځای جارو کړه کله ورته ویې ماله وېشلې پخې کړه کله ورته ویې ماله حلوا پخه کړه د خدای مسلمانه چې مېلمه له څوک څه شي راوړي هغې پسې هم ته د حجرې ته راشې ستا چېرته څه کار روزګار نشته نن سبا خو د دنیا ګیاګانې دي په پټو کې هغه واله چېرته یو ګیا و که سړیه بچي زه خو چې کور ته لاړم نو انګور راته وی کور چې ختمه شوې ده وي د ما سره خوږېږي نو یو حجرې ته مې مېلمنو له لېږلې ده هلته به اوس کې بچي خیر دی زه خو چای نه څکمه خو کم سے کم زما نه دونه حیا خو کوه که نه چې زما په مخ کې خو سګرټ مه ډکوه که نه او کنه یار چې دا ځیرې دا ته صحیح خبره وکړه ځه ځه مړه ټوله نشه دې راله ګډه وډه کړه ته داسې د جومات امام راغلی چې ما ته نصیحتونه کوې یا خدایه پاکه دا داجي خو مې بیا په دې برنډه کې داسې اوږد اوږد پروت دی سهار چې تلمه کور والا راته دومره په مینه ووې چې ځان سره انګور راوړه اوس دله یې ورکړم او که ښځې له یې یوسم خو یې ده ته څه پته لګي پوه شوې ښځې له به یې یوسمه چې خوشحاله شي یا الله پاکه طبیعت مې دومره خراب دی څلور پنځه ورځې وشوې روټۍ مې مړه ته نه کېږي او نن مې د انګورو د کیلو ته داسې زړه کېږي خو بچي ته ویلې هم نشم ډېره زیاته غریبي ده هسې نه چې هغه رانه خفه شي خو خدای پاکه ته راباندې خپل رحم وکړي بچي خیر راغلی بچي دې کوتې کې دې څه راوړل ولا دي دا خو مې پیټه کتو ته لږ زړه شوی و ما وې چې ماښام مې راله پوښ کړي په تا خو هسې ډاکټر دا یو څه بل څه بند کړي دي بس دغه شنې چای سره به لږه غونته ډوډۍ دله پخېږي او به خورې صحیح ده صحیح ده بچي یا الله پاکه دا بچي خلک ډېره ځله غواړي چې بچي لوی شي او مور او پلار کمزوري شي دا بچي به ورته دومره سپک ګوري سړی مې راغله سړي انګور دې راله راوړه انګور مې دله راوړله خو د خدای مسلمان یې غلې وایه داسې کار وکړه چې بار مې د عجیب لاس دی پوه شوې دا انګور ووینځه خو پټ غونته کې او نیم اوس وخوره او نیم به بیا ماښام وخورئ راشي خلکه دا شرمونه دي ته به اوس ما د پلار نن چې کوم دی نه مېوې دانې پټې راوړي ولې داسې بلا ونه ده او نه ځناور دی او بله خبره مې مه واوره هغه د لاسه ګوره زه څو ځله راغلی یم ها داسې کار دی خیر دی که نه لږه ګزاره ورسره کوه که نه نورې ګزارې راڼه نه کېږي سړیه یا به دې دا پلار یې په دې کور کړه یا به زه یم که نه زه به ګډه والم او خپل پلار کار به خپلو بچو سره ځم و خدایه پاکه ته چېرته مزه پوه شوې زه به پلار ته جړا فریاد وکړم ورته یم چې دا جي خیر دی ته دې جومات کې یا اخري وخت دی په جومات کې تېر کړه چې خدای درنه خوشحاله شي تر را روان دی نو ما ځان له جامې نه اخېسته تا لالم ښه
داجي خو داجي خو مې مړ شو ته مامي چې داجي ته وایه لبوزه داجي ته وایه لبوزه غلی شه د هر څه ستا د لاسه وشو ستا د مکر د لاسه نن زما پلار خفه لاړو یا خلکه دا زمانه کومه ګناه وشوه ستاسو په پلار باندې خو زم ډېر زیات خفه یم دا اولاد مور پلار د څه دپاره رالوېږي د دې دپاره چې د مور پلار بیا دا انجامي خو هغه رستلې نه ده سبا به ستاسو نن پیدا شي تاسو سره به بیا همدقه چل کوي حضرت ولی زما په سترګو خو د غرض پټی پرتی وي ما ته څه پته وه چې زما پلار به زما په دې عمر کې داسې خفه ځي یا خلکه په دې عمر کې د مور او پلار خدمت وکړي د خدای دپاره مور او پلار بیا نه میلاویږي ګرانو ملګرو د خپل مور او پلار ډیر زیات خدمت وکړي کوم خلکو چې د مور او پلار خدمت کړي دی هغه خدای پاک رنګ کړي دی او کوم خلکو چې د مور او پلار خدمت نه دی کړی نو دا داسې یو حقیقت دی چې څه د خپل مور او پلار سره وکړو همدقسې به اثر کېږي د ځوانۍ د نشې ده بوج د خپل سره لر کې او چې چانم خپوي هغې توبه وباسي خپل مور او پلار رضا کې ګرانو ملګرو که زموږ نه په دې ویډیو کې څه غلطي شوي ستاسو پې زړه ازار شوي ستاسو نه معافي غواړو چې چېرته مو سې ښاد او باز اوسئ والسلام